السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ وئ. نن یو بل ویډیو سره مونږ تاسو ته مخاطب یو او تاسو سره نه په نه انلاین دا ویډیو جوړو ستاسو دپاره د دې دپاره چې تاسو زده کړه وکړئ. د دې نه نن به مونږ د چینا موبایل سافټویر په باره کې تاسو سره ویډیو شیر کوو. د چینا موبایل سافټویر مونږه په کوم یو بوکس باندې کوو، په کوم ډونګل باندې کوو. د چینا موبایل سافټویر مونږه په د امریکل باندې هم کولی شو او په بیس ډونګل باندې هم کولی شو. زما سره دا بیس ډونګل دی، دا زه استعمالوم د دې دپاره. دا بیس ډونګل دی د چینا موبایلونو دپاره. د دې قیمت تقریبا چې نن سبا وخت کې 12,000 روپۍ دی. نو که چاته هم ضرورت وي نو مونږ د دې د سروس ورته اویلیبل کولی شو. د دې نه مخکې چې مونږ خپل ویډیو شروع کړو، تاسو نه ریکویسټ دی چې زمونږ د چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او د بیل والا آیکن باندې کلیک وکړئ او آل باندې کلیک وکړئ. دا ویډیو زمونږ لایک کړئ او شیر یې کړئ د نورو ملګرو سره چې نور خلک هم د دې نه همداسې فایده واخلي. نو شروع کوو خپله ویډیو. دا زما سره CM2 دی، CM2 ډونګل. په دې باندې مونږ چینا موبایلونه کوو. په چینا موبایلونو کې زمونږ سره څو CPU دی، چیفس دی، مطلب یو دی پکې MTK ماډیول MTK. یو پکې زمونږ سره MTK ماډیول دی، MTK. دا زه لږ باندې لټوم د دې دپاره چې تاسو ته ولیدل شي. MTK دی یو زمونږ سره، او بل دی زمونږ سره SPD. SPD دی بل مونږ سره، او بل دی کولکام زمونږ سره. د درې ماډیوله دي په دې CM2 کې، او داسې وي چې چینا موبایلونو کې مختلفو قسم چیفسټ راتلی شي. کولکام ماډیول ځینې کې MTK وي، خو زیاتره چې دي دا MTK ماډیول راځي. زیات تر تقریبا چې 70% نه بلکې 80% چې دا 70-60% MTK وي، 20% تقریبا چې پکې SPD وي، او 10 یا 5% پکې تقریبا چې کولکام ماډیول راځي. ٹھیک ده. پهله به شروعات مونږ د MTK نه کوو، ځکه چې د دې اهمیت ډېر زیات دی. ٹھیک ده که نه؟ نو راځو د دې چې کوم سافټویر دی د MTK والا، هغه به مونږ انسټالوو. د دې لینک به زه ډسکرپشن کې ورکړم. زما ویب سایټ دی www.gsm-club.com. په دې باندې موجود دی. د دې نه تاسو د CM2 والا کوم ډرایور چې دي او دا ته انسټالولی شي، ډاونلوډ کړئ او انسټالولی شي CM2 نیو. دلته د دې ډرایور هم دي، CM2 بوکس MTK.
د دې CM2 کریک چې دی دا به هم زه تاسو ته را پیدا وکړم او تاسو ته به په خپله ویډیو باندې باندې جوړه کړم او بیا به تاسو ته په ویب سایټ باندې لینک به درته شیر کړم انشاءالله چې دا به کلوز کو دا به مینیمایز کو او دا به کلوز کو CM2 MTK موډیول مونږ سره ورژن 1.58 by Infinity Box Team Chinese Miracle 2 CM2 shortcut with CM2 په دې کې تاسو دا سیټینګ دی او په دې سیټینګ کې چې دی دا تکي تاسو سره ماډل ورکړی دی او په دې کې د فعل چې دی فعلانه دا د کیپیډ موبایلونو لپاره دی دا MTK کیپیډ لپاره او 2 نمبر چې دی دا د انډراید موبایلونو لپاره دی MTK لپاره دا به سلیکټ کې او دې نه پس به دلته کې سرویس ته لاړ شئ سرویس کې تاسو دلته کې په سمسنګ کې داسې وي چې هغه به تاسو پهله ډاونلوډ مول ته بوځئ سمسنګ موبایل او په چینا موبایلونو کې داسې وي چې دا به تاسو موبایل به سویچ آف کې کمپلیټلی موبایل به سویچ آف وي او په دې کې به سم نه کوئ موبایل به آف وي او دلته کې به تاسو فعلا مثال کے طور پر زه د موبایل آیډنټیفي اخلم معلومات یې اخلم چې دا چیفست کم یو دی او کم یو هغه دی نو دا به زه آیډنټیفي باندې کلیک وکړم چې دې باندې کلیک وکړم دلته کې به ماته ووایي چې خپل موبایل ویټ فار فون اوس پکې بل زه په موبایل کې ورکړم نو دا به اتوماتیکلی دا اوچت کړي ټیک ده دا چې اوچت کړي د دې نه پس که تاسو دلته کې فرمیټ وهئ ریسیټ سیټینګ فول فیکټري ریسیټ آل FRP سم چې وي د دې نه ختمیږي ټیک ده د دې نه پس دا سیکورټي ده په سیکورټي کې IME نمبر تاسو دلته کې IME نمبر تاسو ریپیر کولی شئ دلته کې به IME نمبر ورکړئ د چک باندې به کلیک وکړئ یو IME ده 2 IME دي 3 دي 4 دي په چینا موبایلونو کې 4 فیرې IME وي ټیک ده او بیا به رایټ IME باندې کلیک وکړئ ټیک ده دلته کې پرماننت ټمپرری کوم یو تاسو سلیکټ کوئ دا رایټ IME باندې به کلیک وکړئ دی باندې تاسو IME به رایټ شي د دې نه پس به که موبایل تاسو فلش کوئ نو دلته کې به یو بین دی یو بین فایل دی دا بین فایل چې دی دا د کیپیډ موبایلونو دپاره وي او انډراید دپاره دا سکیټر فایل دی یاد ساتئ چې د MTK موډیول په فایل کې په اخر کې سکیټر ضرور وي کله چې تاسو دا انزیپ کې دلته کې به فلش باندې کلیک وکړئ چې فلش باندې به کلیک تاسو وکړئ نو دلته کې بیا تاسو ته وایي چې ویټ فار موبایل یو موبایل ورسره کنیکټ کړئ موبایل به آف وي تاسو که غواړئ چې مونږ د دې فایل چې دی د دې موبایل فایل ریډ کو مطلب دې کې چې کوم فایل دی هغه مونږ دې کاپي کو نو تاسو به ریډ فول باندې کلیک وکړئ نو دا بیا تاسو ریډ کولی شئ ایکسټرا دا نور اپشن د دې ضرورت نشته یوز ډیټا فیکټري ریسیټ ریډ پیټرن دلته کې ریډ پیټرن دی مطلب په دې باندې پیټرن لګیدلی په موبایل باندې هغه پیټرن تاسو نه هیر دی نو هغه دلته کې بیا تاسو ته ښایي دا ریډ کولی شئ ریډ پیټرن باندې کلیک کوئ بیا موبایل ورسره کنیکټ کړئ ریسیټ یوزر لاک په باندې لګیدلی ریسیټ پریویسي لاک
ویسی لاک باندې لګېدلی ریسیټ ریډ ډیټا. په دې کې کومه ډیټا چې دا ها تاسو ته ریډ کوي، مطلب تاسو ته دلته کې ښایي کوم پاسورډ د څه دی. ټیک ده. ها د دې نه ضروري خبره دا ده، د ټولو نه ضروري خبره په دې کې مین خبره یوه پاتې شوله چې تاسو ته به څنګه پته لګي چې دا موبایل دا MTK موډول دی، SPD موډول دی یا کولکام موډول دی. ټیک ده. تاسو به لاړ شئ، نورې طریقې شته خو دا طریقه یې اسانه ده. تاسو به لاړ شئ ګوګل کروم ته. ګوګل کروم کې به تاسو ټایپ کې دلته کې په سرچ کې به ټایپ کې مثال کے طور پر زه ورکوم E2 کیو موبایل E2 فلش فایل. انټر وکړئ. انټر کې دلته کې تاسو ته راغی دا فایلونه یې تاسو ته راغلل او دلته کې زه تاسو ته ښایم چې دا به څنګه فایند آوټ کوئ چې دا MTK دی SPD دی. ټیک شوه. کیو موبایل دلته کې ورکړی دی کیو موبایل E2 نویر MT 66737M 100% ټیسټډ سکیټر فایل. په اخر کې به ګوره د دې فایل سکیټر وي. ټیک شوه. بله خبره دا چې دې سره به MT لیکلی وي MT. که چېرته دا SPD وي هغه سره به SC لیکلی وي SC. چې کله MTK وي دا دې سره به MT لیکلی وي. ټیک شوله. دا شو د به تاسو دا MTK موډول معلوموي. فایل نه به تاسو پته لګوئ. MTK. ٹھیک شو. اوس که مثال کے طور پر ما دلته کې زه کیفیډ سلیکټ کوم. کیفیډ ما سلیکټ کو او زه لاړم سروس ته. چیک ان په باندې ما کلیک وکړو او فارمیټ کوي ټول آل ډیټا فارمیټ وهي. سیکورټي لا لاړم. سیکورټي کې دلته کې IME زه ریفیر کوم. دلته کې IME ریفیر کولو کې 2-3 خبرې دي. یو ډایرکټ IME ریفیر کول دي. ډایرکټ IME ریفیر کول په حالت کې کیږي چې کله موبایل آف وي. موبایل به آف وي. ټیک ده. دلته کې تاسو ته ښایم چې دلته کې تاسو به موبایل آف وي چې کله دا تاسو سلیکټ کړئ. سروس موډ کې دا کې به موبایل آف وي او نارمل موډ کې چې دی کې به موبایل آن وي. موبایل به آن وي. په ان حالت کې تاسو د IME ریفیر کولی شئ. ټیک شوله. لږ باندې کلیک وکړئ. نو دلته کې بین فایل چې دی دا به تاسو سلیکټ کوئ. په دې کې د سکیټر ګوره په دې کې نه سلیکټ کېږي. څه وجه نه چې دا کیفیډ موبایلونو لپاره ده. موږ هلته کې پیله سیټینګ کې کیفیډ آپشن والا سلیکټ کړی دی. بین. ټیک شوه. یوزر ډیټا. نو دغه شانتې تاسو دا MTK موډول دا تاسو کولی شئ. پر روانه ویډیو کې به انشاءالله مونږ دا SPD او کولکام سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایو. دا دې ویډیو کې که چا څه کوېسچن وي نو هغه مونږ ته کمنټس باکس کې ضرور لیکلی شي او انشاءالله دا هغې به مونږ پوره کوشش کوو چې مونږ تاسو ته جواب درکړو، ستاسو مرسته وکړو. نو ته بله ویډیو پورې مونږ ته اجازت راکړئ. د الله فرمان. Thank you very much.